دا د اذان متعلق یو څه تاسو دي یو تاسو خدا دې چې د منځه د پر اذان کول لازمي دی کنه او وسره دا تاسو هم چې د خپل مسجد اذان شرط او کنه هر کم زینه چې आवाज راځي هغه کافي کیږي. نو دې جواب دا دی چې اذان خو په د عربی ټکی دی او په لغت عربی کې دا خبرولو ته لکه څنګه چې قران کې استعمال شوی د سورې توبه کې واذان من الله دارنګي واذن في الناس بالحج اعلان په معنا باندې خبرول او شریعت کې چې کوم دین او د الله بندگی کول دي خبر ورکول سره د فرض مانزه د وخت متعلق په خاصو معلوم او نقل شو الفاظ سره شریعت کې کوم را نقل دي په یو خاص کیفیت او طریقې سره دا اذان دی. دغه خبره ده چې د علماو په دې اتفاق ته چې اذان د دین اسلام د اعمال عمل خصوصیت ته دا غیر ښکارا نه خونه یو غټه نه خده لیکن اختلاف دا دی چې دا حکم د اذان سره فرض ده سنت ده نو چا دا ویل چې دا فرض کفایي ده لکه دا امام احمد مذهب ده شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله ورکړه ده او موجوده نزيز علماو کې معاصرینو کې شیخ ابن عثیمین او دویم قول دا چې نه دا سنت مؤکد ده خو صحیح خبره به دوه اقوالو کې هغه دا چې دا فرض کفایي ده چې بعضی خلک اذان وکي نو هغه نور د ګنا نه بچ ګنا دا غوښنه ساقط شي او د دې قول دلیل د احادیث نغه یو حدیث مالک ابن حویرث رضی الله عنه دی هغه چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالو دا حال کې چې موږ د همزولي غونتی نوجوانان نو موږ دا سره شل شپې تیر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مشفق او مهربان انسانو ګمان راغی چې زموږ خپل کور ته زړه شوی دی نو زموږ نه تاسو کو چې روسه سحالات تیسم پریخ دي سوق دي اهل عیال خپل خپلوان موږ ته بیان وکړو دا وی فرمایل خپل کورون ته لاړ شي او الته اوسه هغه ته تعلیم ورکو دین او تزکوي د دین مسائل حکم وتکوي کله چې د مانزه ټیم راشي نو اذان دی وکي تاسو کې یو کس فل يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم یو کس اذان ورکی او مشر چې تاسو کم دین هغه دی جمع وکي بخاری مسلم حدیث دی یو روایت د بخاری کې دی کله چې تاسو وځي یعنی روان یې سفر یې نو اذان وکي او اقامت به اقامت کوي بیا مشر کس دی هغه جمع درکې او روایت ترمذی او نسائی کې د سیم راغلی دي مالک ابن حویرث رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی زوم او زما د ترزویو نو وی فرمایل کړي چې تاسو سفر ته وځئ نو اذان کوئی اقامت کوي او مشرب تاسو کې چې کم دی نو هغه تاسو له جمع درکې دي مطلب دا نه چې سفر کې صرف د حکم دی سفر کې دی نو مطلب کلی کور کې به طریقه اولاد حکم دی کور او حاضر کې به خامخا ده کې اقامت په حالت کې دا صحیح حدیث دی دا حدیث کوم دی دلیل به د خبره باندې چې اذان دا فرض کفایي دی فرض کفایي معنی ما وکړل چې بعض خلک دا ادا کی نور خلکونه ګناه لري او نه ګناګاری کی بیا ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی دی چې د دې جمعنا او د ډلې نه به یو کس صرف اذان کوي او ټول ته دا حکم نه دی کړی چې تاسو ټول به اذان کوئ. امام نووي رحمه الله فرمایي اذان او جمع دا دوانه د مسافرو د پاره ثابت دي په دې کې دا ثابت شوه دا خبره چې مسافر خلک به اذان هم کوي جمع هم کوي او په دې کې وای دا تیزم ملاو شو چې د اذان پابندي پکار ده پکور کلی کې هم په سفر کې هم شرع مسلم کې دا ویل او فتاوی اللجنه الدائمه علما چې کوم دي مفتیان غیدا خبره کړل اذان فرض کفایي ده په علاقه کې د سی اقامت هم ده اذان او دغه یو حکم ده او که سړی په مانځ کې بغیر د اذان او بغیر د اقامت نه داخل شي هیر شي تی یاد د حکم نه خبر نه یا نور سوجو نمونځ سي کی شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی چې دلیل د فرضیت د اذان او د اقامت لپاره هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې دوانو سره حکم کړی دی په ډیرو احادیثو کې او بل چې حضر او سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پابندیم کړل
او بل وجه دا چې د وخت نه څوک نه خبريږي مګر د دې اذان په وجه باندې غالبا او بل مصلحت او فائدہ دې سره تړل ځکه چې دا د دین اسلام د ښکارو علامونه یو علامه ده نو چې کله اذان فرض کفایي شو نو دې کې دا خبره به دې باندې بیا بنا ده چې کله په علاقه کې اذان وشي او څوک واوري نو بس دا اذان د لپاره کافی دی په هر ډله باندې ځان لا اذان فرض نه دی اگر که افضل او اولاد ده چې اذان دې پرې نګ دی اگر که ځان له قسم دی هغه د پاره غوړه ده چې دې ځان له اذان وکي حدیث کې دغه فضیلت هم راغلی دی نو دغه سی په هر ډله او د هر مسجد والا باندې اذان چې کوم دی دا فرض نه دی چې په علاقه کې یو اذان وشو فتاوی اللجنه الدائمه ولا غینه ته پوښ شوی دی چې په ټولو جمعتونو کې اذان واجب دی په سپیکر باندې یو محله د جمعتونو پکې دي سره د دې نه چې یو جمعه ته اذان چې کوم د ټول مسلمانانو اوري نو مطلب یو جمعه کې اذان کافی کیو کنه جواب هغه ور کړی دی چې اذان په فرض کفایه ده کله چې په دې محله کې په دې علاقه کې یو مؤذن اذان وکي او هغه اوسیدونکو ته واوري نو دا دوی لپاره کافی دی حال به کول شهر جمعه والے هم چې بخپله ځان اذان وکي دلایل په دې کې عام راغلي بهرحال نو بهتره ده چې اذان وکړ شي اگر کله علاقه اذان واوري دي شي وردا اگر که په دې صورت کې بیا اذان واجب نه دی او چې اذان بیخي نه شوی نو بیا خو فرض کفایه ده خامخا یو اذان کول دا خو واجب دی والله اعلم